لا یخنۍ ورې خوا جګړو ځپلي ماشومان په باراني موسم کې له دې کبله د خلکو بوټونه رنګ او ځینې نور یې سوال کوي چې نهار کورنۍ ته یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي خو وايي سره له دې چې کار کوي بیا هم پر دې نه توانېږي چې له سهار راهیسې یوه روپۍ هم لاسته راوړي د دوی پر څرو له ورایه د خفګان نښې ښکاري. اوس لږ مخکې راغلم 12 بجې دي ورکړې مې ګټل نه ده غریبي ده او پیسې نشته سره پلار مې مشرتوب کې او پلار مې همداسې پیسې نه ګټي پلار مې ولټولوي چې غریب یم دلته ګرځم نو خلک امضاګانې راته کوي نوم روپۍ راکوي او دغه چوکې ګرځم دلته ساړه مو کېږي دلته راغلي هلته په لار کې ناسته یم پټل او 4 روپۍ نه راکوي مور مې مریض ده نه دي راغلي پلار مې بندي ده. اخوا ځایي چارواکو په یوه غونډه کې د هغې ترسره شوي سروې ارقام له رسنیو سره شریک کړي وو چې له مخې یې په دغه ولایت کې 15,000 یتیم ماشومان او 2,400 نور بیا په دغه ولایت کې درنو کارونه کوي. موږ 2,400 ماشومان تر اوسه چې کومه سروې موږ کړې ده هغه د شاقه کارونه کوي سخت کارونه کوي. همداسې تر 300 کسان ماشومانو پورې هغه سوالګر دي او په دغه کوڅو بازارونو کې سوال کوي یا سپېرني دوی یا بل کار کوي یا موټر ته ولاړ دي. زموږ 15,000 شهیدانو اولادونه دي چې پکې امنیتي ارګانونه شاوخوا چې هغه هم شامل دي. څو لسیزو جنګ جګړو په افغانستان کې پر ځوانانو سربیره له کوچنیانو هم خپل راتلونکی بې درکه کړی چې له کړاوه ډک ژوند یې لکه غر په مخه کې ولاړ دی. شیرین درمان، میلمه راډیو، خوست.